امه د راتلونکې اونۍ 3 پروژې پرانیستل شي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د اقیاني اندخوی ریل ګاډی، د کارکي اندخوی په لخمري د برېښنا د لیږدېدو پروژه او د فایبر اپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره نښلوي پرانیستل شي. د دې دریو پروژو د پرانیستې پر موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر او د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف د ټلیفوني مکالمې پر مهال خبرې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې چې نن خبره شوه راغلی دي چې ښاغلی مردوف به په لنډې راتلونکي کې افغانستان ته راشي. د خبرپاڼې له مخې مردوف د دې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې همدارس د غاز او تیلو په برخو کې تفاهم لیکونه لاسلیک شي. په یو بل تازه خبر کې ملي دفاع وزارت د هلمند د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره تازه هڅې کړي. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیا د هلمند ولایت امنیتي مسؤلانو ته سپارښتنه وکړه چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دفاع وزارت یوه ویان مواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته ویل ښاغلی زیا پرون سهشنبه هلمند ته لاړ. هغه ویل د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د هلمند د وضعیت ارزونې لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ. په دې ولایت کې د ملي اردو لاسته راوړنې وستایلې او د هلمند د لوړپوړو چارواکو ته یې سپارښتنه وکړه چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.